ایمان پلورونکی شپاړسمه برخه. د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. صلاح الدین پر د غزم کارا پیدا کړه، ته یو بل صلاح الدین پر د غزم کارا پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى اما بعد. بالیان شراب څښلی وو، هغه له ملا بند خنجر راوکیښ او ډیر په چټکتیا سره خنجر د مصري په ګېډه کې ننویست. خنجر یې یو ځل بیا د مصري په ګېډه کې ووهه. نجلۍ له مصري نه خلاصه شوه او ودرېده. موبي غږ پرې وکړ او ورمنډه یې کړه او دواړه غېږه په غېږه شوې. موبي ترې وپوښتل نورې چیرې دي؟ هغې ورته د رابن او د هغه د ملګریو په باب باندې هم وویل او دا یې هم ورته وویل چې د 15 ساتونکو صفاحیانو په پیره کې بالیان منډې کړې او خپل شپږ ملګري یې راوستل. له هغوی سره لیندۍ او غشې او نورې وسلې هم وې. په دې کې د بندیانو له ساتونکو څخه یوه یې خپل قومندان ته غوږونه کول. هغې لوري ته ورغی چې د بالیان یو ملګری هم هلته و او هغه دغه د بندیانو ساتونکی په غشې ووایه. نجلۍ خپل تمځای ته د وروستلو لپاره ترې مخکې شو. بالیان د وروستۍ غونډۍ شاته رڼا ولیدله. هغه د غونډۍ یو اړخ ته ورغی او ویې کتل. هلته دوه غټ غټ مشالونه بل شوي وو. د مشالونو لاستې په ځمکه کې ښخ شوي وو. په سر کې یې د تیلو لمدې ټوټې تړل شوي وې چې اور یې اخیستی و. بالیان له خپلو ملګرو سره په تیاره کې وو او هغه په تیاره کې 15 نجونې جلا ولاړې ولیدې او ساتونکي یې هم لیدل. د هغوی په منځ کې 15 مړي پراته وو چې په غشو لګېدلي وو. موبي او هغه بل نجلۍ سلګۍ پیل کړ. د موبي په پارونه بالیان خپلو ملګرو ته وویل چې دا ستاسې ښکار دی، په غشو یې ختم کړل. اوس د هغوی شمېر 14 کسه. دا د هغوی بدنصیبي وه چې په رڼا کې د بالیان ملګریو غشي په لیندو کې کېښودل. ټول غشي په یوه ځل له لیندیو نه ووتل. په یوه ګزار بندیانو 6 ساتونکي ووژل. نور یې لا پوه شوي هم نه وو چې غشي له کوم ځایه راغلل. بیا یې 6 غشي نور په لیندو کې کېښودل او 6 نور یې په غشي باندې ووژل. نور 2 پاتې وو. له هغوی نه یو یې په تیاره کې پټ شو. دویم یې لږ سست و. هغه هم د سوډانیانو د یو غشي ښکار شو. 3 اوښبانه پاته وو چې مخامخ نه وو. هغوی په تیاره کې اخوا دېخوا شول. اوس د مشالونو په رڼا کې یوازې مړي ښکارېدل. هر مړی په یوه غشي باندې لګېدلی او یوه یې 3 غشي خوړلي وو چې هغه رابن. موبي ورمنډې کړې نجونو ته ورغله. په دغه حالت کې هغوی د آس د ځغاستې غږ واورېد چې ډېر لرې تللی و. بالیان وویل دلته پاتې کېدل ښه نه دي. له هغوی نه یو روغ خلاص شو او قاهرې ته ولاړ. ډېر ژر له دې ځایه ولاړ شو. هغوی د ساتونکي آسونه پرانیستل. خپل تمځای ته ورغله. هلته یې ولیدل چې یو آس له زین سره غائب دی. آس هغه روغ ساتونکي له ځانه سره بیولی و. په دغه حالت کې هغه خپلو ساتونکو ته ورتللی نه شو ځکه چې هدف ګرځېدی. غلی د بالیان ډېره ځای ته ورغلی و. هلته 8 آسونه تړلي وو. زینونه یې هم ورسره پراته وو. هغه پر یو آس زین وتاړه وتښتېده. بالیان په 14 آسونو زینونه وتړل. سامان یې پر 2 اوښانو بار کړ. نور آسونه یې له ځانه سره روان کړل. نجونو موبي ته وویل چې پر هغوی څه تېر شوي دي او چېرته بیول کېدې. هغوی دا هم وویل چې رابن او د هغه ملګري د وسلو را اخیستلو لپاره تللي وو خو پته ونه لګېدله چې هغوی څنګه ووژل شول. موبي وویل د صلاح الدین ایوبي په مرکز کې زما او د رابن لیدنه ناڅاپي شوې. هغه ویلي وو داسې ښکاري چې یسوع مسیح ته زموږ بری منظور دی او کنه موږ به دغسې نه ورسره لیدلي. خو اوس هم زموږ لیدنه بیخي د توقع خلاف ده. خو بیا هم زه دا نه وایم چې یسوع مسیح به زموږ بری را په برخه کړي. یسوع مسیح خدای زموږ نه خفه ښکاري. موږ چې کوم کار ته لاس واچوو هغه ناکام شو. پرون بحیره کې مو لښکرو ماتې وخوړه
په مصر کې زموږ دوست سوډاني لښکر مات شو. دلته رابن، کریسټوفر او دوی ته ورته لایق او زړور ملګري ووژل شول. خو پته نشته چې زموږ انجام به څه وي. بالیان وویل زموږ په ژوند تاسو ته څوک لاس دروړای نشي. زما د زمریو کمال مو ولید. کوم مهال چې د بندیانو کاروان د مړي ترڅنګ په غونډیو او شیلو کې تم شوی و، هماغه مهال د سلطان صلاح الدین ایوبي ساحلي محاذ ته 3 تنه ورغلي وو. ورونو په مخ کې واقعو کې تیر سول چې سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه په مصر کې او د روم د بحیرې په غاړه چې کوم لښکر پروت و د هغه لښکر مشر شداد ټاکلی و. کوم مهال چې د بندیانو کاروان د مړي ترڅنګ په غونډیو او شیلو کې تم شوی و، هماغه مهال د سلطان صلاح الدین ایوبي ساحلي محاذ ته 3 تنه ورغلي وو. هغوی ایټالوي ژبه ویله. د هغوی جامې د ایټالوي کلیوالو په څیر وي او د هغوی په ژبه هیڅوک هم نه پوهېدل. د ایټالوي جنګي بندیانو نه وپوښتل شول. هغوی وویل دوی له ایټالیا نه راغلي دي او د خپل نجونو پسې ګرځي. دوی د دې ځای له قومندان سره لیدل غواړي. هغوی بهاوالدین شداد ته ورسول شول. د سلطان صلاح الدین ایوبي په نشتوالي کې شداد د محاذ قومندان د ایټالیا یو جنگي بندي راوغوښتل شو. هغه د مصریانو په ژبه هم پوهېده. د هغه په وسیله له هغوی 3 سړیو سره خبرې وشوې. په هغوی 3 کسانو کې یو یې د پاخه عمر او 2 ځوانان. 3 واړو یو ډول خبرې وکړې. د 3 واړو یوه ځوانه خور صلیبي سفاهیانو د هغوی له کوره راوستې وه. هغوی ته چا ویلي وو چې هغه نجونې د مسلمانانو محاذ ته رسول شوي دي. هغوی د خپلو خویندو په لټه پسې راغلي وو. هغوی ته وویل شول چې دلته 7 نجونې راوستل شوي وي. هغوی همدا کیسه کړې وه، خو هغوی جاسوسان یې وختل. دغو 3 واړو سړیو وویل چې زموږ د خویندو له جاسوسۍ سره هیڅ اړیکې نه وي. موږ غریب او مظلوم خلک یو. له چا نه مو کښتۍ په سوال غوښتې دلته راغلي یو. زموږ د مسکینانو خویندې د جاسوسۍ جرأت څنګه کولای شي؟ موږ د هغو 7 نجونو په باب باندې هیڅ خبر نه یو چې هغوی به څوک وي. موږ خو خپلې خویندې لټوو. شداد وویل زموږ سره بله یوه نجلۍ هم نشته. همدا 7 نجونې وي چې یوه ترې بې درکه شوې وه او نورې 6 مو ابل پرون سهار قاهرې ته لېږلي. که هغوی لیدل غواړئ قاهرې ته ولاړ شئ. زموږ سلطان مهربانه سړی دی. نجونې به در وښیي. یو وویل نه، زموږ خویندې جاسوسانې نه دي. هغه 7 به نور څوک وي. زموږ خویندې به په سمندرګي کې ډوبې شوي وي او یا به زموږ خپلو پوځیانو له ځانه سره ساتلي. بهاوالدین شداد رحمت الله علیه نیک خویه سړی و. د دغو کلیوالو یې قدرداني وکړه او په درناوي یې رخصت کړه. خو که هلته علي بن سفیان وای نو هیڅکله به دغه 3 واړه دومره په اساني ورڅخه نه وای تللي او په اساني به یې پرې ایښي نه وای. د هغه اطلاعاتي سترګې پوهېدې چې دا 3 واړه درواغ وایي. 3 واړه ولاړه. چا دې ته هم ونه کتل چې چیرې روان شول. هغوی همداسې تر ماښامه روان وو. د مرکز څخه لیرې چیرې څه خطره نه وه. هغوی د ګټانو منځ ته ورغلل. هلته د دوی په څېر 18 سړي ناست. د دوی انتظار یې کاوه. په دې 3 واړو کې چې څوک د پاخه عمر سړی و، هغه میګنانا ماریوس نومیده. دا د صلیبیانو هغه کوماندوي ګروپ مشر و چې د نجونو د خلاصون او د امکان په صورت کې د سلطان صلاح الدین ایوبي د وژنې دنده ورسپارل شوې وه. هغوی 3 واړو له مرکز نه یو څه ضروري معلومات ترلاسه کړي وو. دا یې هم پته لګولې وه چې سلطان صلاح الدین ایوبي په قاهره کې دی. له شداد سره د خبرو اترو په ترڅ کې معلومه کړې وه چې نجونې قاهرې ته لېږل شوي دي او له هغوی سره 5 بندیان هم دي. ورونو ستاسې به په یاد وي دا هغه د جاسوسۍ ګروپ و چې د صلیبیانو پادشاهانو د هغو نجونو لپاره رالیږلی و چې له مسلمانانو سره بندیانې وي. دا ګروپ په یوه لویه کښتۍ کې راغلی و. هغوی کښتۍ د دریاب پر غاړه باندې په یو داسې ځای کې تړلې وه چیرې چې د سمندر اوبه د ګټانو دننه ورغلي وي. اوس باید دغه سړي قاهرې ته تللی وای، خو سفرلۍ یې نه لرلې. هغه 3 سړي چې محاذ ته ورغلي وو دا یې هم لیدلي وو چې د پوځ اسونه او اوښان چیرې تړل کېږي. هغوی دا هم لیدلي وو چې له محاذ نه د څارویو غلا کول اسان نه دي. 21 اسونه او اوښان غلا کېدای نه شول. تر اوسه لا لمرختو ته وخت پاتې و. پیاده روان شول.
که سورلی په لاس ورغلی وای نو د لارې په نیمایي کې به د بندیانو د نیولو هڅه کړې وای. اوس هغوی د دې فکر سره پیاده روان شول چې قاهرې ته ولاړ شي او د بندیانو د خلاصون هڅه وکړي. ټول پوهېدل چې دا د مرګ او ژوند سره لوبې دي. د صلیبي پوځ مشرانو او پادشاهانو چې له هغوی سره د کامیابۍ پر وخت د انعامونو کومې وعدې کړې وې، په هغې باندې له کوم کار پرته د خپل کورنۍ سره د ټول عمر لپاره په آرام ژوند تېرولی شول. مګنانا ماریوس له زندانه راوستل شوی و. هغه ته د ډاکو اچولو په جرم کې د عمري بند سزا ورکړل شوې وه. له هغه سره 2 نور بندیان هم چې یو یې په 20 کلو او بل یې په 23 کلونو باندې محکوم. هغه مهال زندانونه قصابخانې وې. مجرمان انسانان نه ګڼل کېدل. ډیر ظالمانه کارونه به یې پرې کول او د څارویو په څیر به بیکاره خواړه پرې خوړل کېدل. بندیانو به د شپې هم آرام کولی نه شو. تر داسې زندانه مرګ غوره و. ورونو په یاد یې ولرئ دا د هغو وحشیانو زندانونه وو چې نن یې د بشري حقوقو ډول په غاړه او کوڅه په کوڅه ګرځي، خو د تاریخ تهدابونه د دوی په ظلم او استبداد باندې ډک دي. خیر تر داسې زندانو مرګ غوره و. دغو 3 واړو ته پر انعام سربیره د سزا بخښنې وعدې هم ورکړای شوې وې. هغوی ته په ټولۍ کې د شاملېدلو په وخت کې پر صلیب د لاس ایښودلو سوګند ورکړل شوی و. کوم پادري چې هغوی ته سوګند ورکاوه ورته ویلي وو چې هر څومره مسلمانان ووژنئ هماغومره زیات ګناهونه به مو وبخښل سي، او که سلطان صلاح الدین ایوبي یې وواژه نو ټول ګناهونه یې بخښل کېږي او په هغې نړۍ کې به ورته یسوع مسیح خدای په جنت کې ځای ورکړي. دا پته نه وه چې دا 3 واړه د زندان له جهنم د خلاصون په خاطر د مرګ په دې کار کې شامل شوي وو، او که د هغې جهان د جنت په هیله کوم دنیوي لالچ دې کار ته تیار کړي وو، او که یا هم هغه کرکه وه چې د مسلمانانو په خلاف کې په ژوند کې ځای شوي. خو په هر حال هغوی په خپل عزم کلک وو. د هغوی له جذباتو څرګندېدله چې هغوی به یو څه وکړي او بیا به له مصر نه ووځي او یا به ځانونه قربانوي. هغه نور 18 خو د پوځ ټاکل شوي سړي وو. هغوی د سونګ په حال کې له کښتۍ ځانونه روغ رمټ ایستلي او په ډېره ګرانه بیرته ستانه شوي. هغوی له مسلمانانو د دغې رسوایي او ماتې بدل اخیستل غوښتل. د انعام غم هم ورسره و. همدغه جذبه وه چې هغوی یې د نالیدلي منزل په لور باندې پیاده روان کړي وو. ورونو اوس به د هغه مجاهد سره قاهرې ته ولاړ شو چې هغه په څه حال کې دی چې د خپلو ملګرو له خوا څخه یې څه حال سلطان صلاح الدین ایوبي ته وروړی. د غرمې په مهال یو آسپور د سلطان صلاح الدین ایوبي د مرکزي دفتر مخې ته ودرېد. له آس نه خولو دارې وهلې او د سپاره ساه په سینه کې په زوره زوره ښکته پورته کېدله. هغه چې له آس نه کوز شو د آس ټول بدن لړزې نیولی و او هغه راپرېوت. سپاره آس د آرام خوړو او اوبو ورکولو پرته ټوله شپه او نیمایي ورځ غلولی و. د سلطان صلاح الدین ایوبي ساتونکي سپور له لاسه ونیو. اوبه یې پرې وڅښلې او چې کله د خبرو شو نو ویې ویل کوم سرلښکر یا قمندان ته مې ورولې. خو په دغه حالت کې سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه په خپله بهر راوتلی. سپاره چې هغه ولیده ودرېد او سلام یې ورته وکړ او ویې ویل د سلطان د بخت ستوری دې لوړ وي، ډېر بد خبر مې راوړی دی. سلطان صلاح الدین ایوبي له ځانه سره دننه بوته او ورته ویې ویل وایه څه خبر دې راوړی. ده په خبرو پیل وکړ او ویې ویل بندي نجونې وتښتېدې، زموږ ټول ټولی ووژل شو، موږ نارینه بندیان ووژل، زه یوازې پاتې او راغلی یم. دا راته معلومه نه ده چې حمله کوونکي څوک وو. موږ د مشالونو په رڼا کې او هغوی په تیاره کې وو. له تیارې نه غشي راغلل او زما ټول ملګري ووژل شول. دا د بندیانو د هغه ساتونکي یو صفاحی و چې په تیاره کې ورک سوی و. د سوډانیانو آس یې پرانیستی او تښتېدلی. هغه آس له ځان پرته په ځغاسته راوستی و او دومره اوږد سفر یې تر نیمایي هم په لږ وخت کې طی کړی. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه علي بن سفیان او یو مرستیال سرلښکر راوغوښتل. هغوی چې راغلل بیا یې هغه صفایي ته وویل چې اوس مکمله کیسه واوره. هغه له محاذ نه در روانېدو له وخته خبره پیل کړه او د خپل قومندان په باب یې وویل چې هغه له یوې بندي نجلۍ سره ځان مشغولاوه او له بندیانو بې پروا سوی. بیا چې لاره کې څه شوي وو او څه وشول هغه ټول یې ورته وویل، خو دا یې ونه ویلی شو چې یرغل کوونکي څوک.
سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه علي بن سفیان او یو تن مرستیال سره لښکر ته وویل له دې خو څرګندېږي چې صلیبي چریکان په مصر کې هم موجود دي. علي بن سفیان وویل کېدای شي، خو دا بېدیاني ډاکوان هم کېدلی شي. دومره ښکلې شپږ نجونې د ډاکوانو لپاره په زړه پورې ښکار ده. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه وویل تا د ده خبره په غور وانه اورېده. وی ویل چې زنداني سړیو له مړیو نه وسلې را اخیستې وې او د ساتونکي وژل یې غوښتل. د ساتونکي دوه یې هغوی په غشو وویشتل. تر دې وروسته په هغوی باندې حمله وشوه. د دې نه خو دا څرګندېږي چې صلیبي چریکان په دوی پسې وو. مرستیال سره لښکر وویل قدرمنه مشره، هغوی چې څوک وو خو په سملاسي ډول د کولو کار دا دی چې د همدې صفاحي په لارښوونه 10 کسه اسپاره ورپسې ولېږل شي، خو په دې شرط چې دا صفاحي د دې ځان وړ وبولي او سفر وکړای شي. صفاحي وویل زه حاضر یم. دا بیا وروسته خبره ده چې هغوی څوک دي. علي بن سفیان وویل زه یو مرستیال ورسره لیږم، دې مجاهد ته خوراک او څښاک ورکړئ. سلطان صلاح الدین ایوبي وویل او لږ څه آرام ته یې هم پرېږدي. په همدې وخت کې 10 سپاره تیار کړئ او د هغوی ډاکوانو او قاتلانو پسې ولېږئ. که ضرور یې ګڼئ نو د سپرو شمېر نور هم زیات کړئ. ساتونکي وویل ما چې له کوم ځای آس را پرانیستی و هلته 8 آسونه ولاړ وو، هلته یو انسان هم نه و او حمله کوونکي هم همدا کېدای شي. نو چې آسونه 8 وو سپاره به هم 8 وي. مرستیال سر لښکر وویل د چریکانو شمېر تر دې زیات کېدای نه شي. موږ به په الله جل جلاله توکل کوو او ان شاء الله چې هغوی به ونیسو. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه وویل یاد ساتئ چې هغه چریکان دي او نجونې هم جاسوسان دي. که تاسو یو جاسوس یا چریک ونیو نو پوه شئ چې د دښمن 200 سپاهیان ونیولي. زه د یو جاسوس لپاره د دښمن 200 سپاهیان خوشي کولای شم، یوه ښځه د چا هیڅ هم کولای نشي، خو یوه جاسوسه او رنګکارې ښځه د ټول هیواد بیړۍ ډوبولی شي. دا نجونې ډېرې خطرناکې دي. که هغوی په مصر کې پاتې شوې نو ستاسې مکمل لښکر به بیکاره سي. که د یوه جاسوس او یا هم جاسوسې د نیولو یا وژلو لپاره خپل 100 تنه سپاهیان هم قرباني کړئ دا سودا به بیا هم ارزانه وي. حمله کوونکي که ونه نیول شي هیڅ فرق نه کوي، خو هغه نجونې چې په هر قیمت وي باید ونیول شي. که اړتیا پیښه شوه په غشو یې په نښه کړئ، خو ژوندی باید خلاص نه شي. ورونو د اسلامي نظام او اسلامي ډلې هر استخباراتي مسؤل باید نور هم هڅه وکړي چې که چیرې یې دښمن ته ملګری په لاس ورځي نو باید د سلطاني سیاست له مخې په لوړه تبادله هم لاسته راوړي، لکه څنګه چې لله الحمد همدا ترتیب روان دی. خو بالمقابل د دښمن استخباراتي افراد باید په لویه قرباني هم په نښه او یا ونیول شي، ځکه چې د دښمن جاسوس د دښمن لپاره سترګې او غوږونه دي، خو د مسلمانانو لپاره ژبه ده. ټول حالات